د کرزي لپاره ښه خبر او د افغان ملت لپاره تر ټولو بد خبر. کرزي ته په نوي حکومت کې ځای ورکول کیږي. السلام علیکم ګلنو دوستانو، ستړي مه شئ، په دې هیله چې ښه به وئ. در ټولو مخکې زموږ چینل سره سبسکرایب او ویډیو را سره تر پایه وګورئ. نو حکومت کې د کرزي لپاره لومړی ګام پورته شو. د افغانستان د نوي حکومت نړیوال مشروعیت له سخت امتحان سره مخ دی. نړیوال د یوه لوري تر خپلې خبرې نه تیریږي او نوی حکومت هم په خپله خبره ولاړ دی. د دې ټکر ناوړه تاثیرات ورځ تر بلې د افغانستان د خلکو په ژوند کې ښکاره کیږي او د دې تر ټولو هاخوا افغانستان یوې جدي دولت ساز او سیستم جوړونې ته اړتیا لري چې د دې هر څه سره هم فاصله زیاتیږي. تازه د افغانستان د پخواني حکومت د کورنیو چارو وزیر چې د افغانستان څخه تښتېدلی دی یو ادعا کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان د حکومت له لوري د طالبانو لپاره د نړیوال مشروعیت د پیدا کولو لپاره د دې ډلې حکومت ته دا پیغام ورکړل شوی دی چې د نړیوال د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره دا مهمه ده چې په یو شکل باندې پراخ بنسټه حکومت ومنل شي. د یاد وزیر په وینا پاکستان طالبانو ته ویلي دي چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د ملي خلاینې د عالي شورا مشر ډاکټر عبدالله د خپل حکومت کې ورسره شریک کړي. پاکستان ویلي چې یوازې په دې شکل باندې امکان لري چې نړیوال د نوي طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني.